ژوند لږ سورونه راته ووایي، سبق دې ویلې نه دی ویلې، راووتې کوم کې بیا بزنس بیا نور لږ شان بیکګراونډ وښیي چې پته ولګي بیا په دې خبره وکړو. ما بالکل سبق ویلی نه، ما تعلیم نشته. بزنس کې زه الحمدلله ما د دنیا نه راووتئ، څه بزنس مې شروع کړل او بیا کله نه تاسو ورو ورو دا خدماتو ته راغلئ؟ ورور ما دا زه د کور مشر وم، د قام مشر وم، نو یوه مجبوري ما دپاره نه وه. بیا مې چې والد مړ شو، کله والد صاحب تاسو وفات کېده؟ زما والد په 94 کې طالبانو شهید کړي، په چمن کې هم شهید شو. نو هغه ټیم کې زما ژوند مطلب دومره و چې زه پرې کړ سره وم. زما ته ورونه کښېنستي بچیان راپاته، نو په هغه ژوند کې ما د خپل یو داسې ژوند سره ما مخامخ کړي او دغه په ایمان درته وایم چې زما سره ما سره پنجاب کاروبار کوي، ما سره سند کاروبار کوي. څه کاروبار کوي؟ پنجاب د اډې کار شروع کړي، اډې ګوډ ټرانسپورټ کاروبار مې شروع کړي. زه د کوټې څخه کوم که کوټه پاکستان نه دي، دا یې ده خبره. د بارډر څخه زه نه کوم، د بارډرانو څخه زه کوم او ډېر سمګلر نو ماته راکوي. زه په دې فخر کوم، په دې زه شرمېږم نه. دا واحد زه یو دا چیز کوم، زه د ښه خاندان ډنډال ورته وایي که ډنډمار ورته وایي، منډه غړۍ ورته وایي. زه واحد چې پر اسټیټ باندې ودرېږم چې زه په لغړي په نامه باندې فخر کوم، په دې زه نه شرمېږم. خیر کاروبار خو هر وغوي، لکه بیا تاسو ولسي چې کله خدمات شروع کړل ورکړه دا دې موږ څنګه نه کوو، الله ورکړه دا چار څنګه وي، خو چونکې اوس سیاسي ولسي خدماتو ته راووتې نو دغه به اوس د مرکز کې او دغه شانتې خبرې چې دا ولس ته هم پته ولګي او تاسو ماشاءالله ډېر صفا خبرې وکړې چې چرس پوډر دغه څیزونه تاسو نه دي خرڅ کړي او تاسو چې کوم کاروبار کړی دی په ټرانسپورټ یا ایکسپورټ امپورټ باندې مو کار کړی دی. ګوډ ما بیا ټیکس څومره ورکړې سالانه؟ یار سالانه ما اوس دا یو کال کې چې نیم کړی، ما هر سالانه کم از کم چې نیم کړی 75 کروڑ روپۍ 75 کروڑ ټیکس ما ورکړ. دا څه وی؟ دا خو دلته کې وزیر اعظم 75 کروڑ نه دی ورکړی. نو دا کمزوري په دا شي. دا خو ډېر چې تاسو وګورئ شاید خان عباسي انټرنیشنل لکه زیاتر په دغه کې تاسو افغانستان پاکستان بورډر باندې کار کړی؟ په دا باندې مې کار کړی. ټوټل اسکرپټ راټل اسکرپټ ما ډیوټي راوړل، سٹارټ دې نه کول. ما پښتنو ته ډېره ګټه وکړه. بالکل ما په کورونا کې چې پر پاکستان خو احسان باندې ملکی پر پاکستان ما څومره احسان او دا به په ایمان درته وایم چې د زور پوته ویم. بالکل دا خو ظاهري کې خو بهرحال لکه دا وخت چې کله تا باندې الله راستل تا وویل چې زه په دې فخر کوم چې زه مونږ پښتون بدله بدلوي، تاسو به لا ورته لغړ وایي او مونږ ورته وایي چې ډنډې ماره. نو په دې شي باندې انسان فخر ګوره دا نه شي شکر کوي چې یو انسان په دې باندې زما پالسي راځي، زما ته یو شی چې درکېږي نو په دې باندې بېګانه وم. شپه مو یو مشر وغوښتم مخکې ویله د دې ما ورته سره ظلم دی، ظلم د دې قوم سره مه کوئ. دا قوم چې د ځان دښمنان مه جوړوئ، دا چې د ځان دښمنان جوړوي دا خو بیا خامخا ستا په ملک به ستا درشکردي به بالکل دغه اوس کړنه مې کړې وه ډېر زیات هغه هم وایي په دې باندې تاسو څه هلې ځلې مخکې راولي کړي؟ ورور دا باندې زه درته وایم چې ما پرون د یو ډېر مشر ذمهداره کس وغوښتم. ما ورته سر دا ظلم دی، ته د 100 کالو دوستان پکښې کي، د ملک دې هم ګټه پکښې کي او د دې قام ګټه هم دې د ما ورته وویل زه دوی ته خواست کوم دا خلک توبه او برباد چې سهار که په شهیدانو باندې ورسره کښېنئ چې شهیدان وسي او فرض روژه کې چې یو څوک ناست دی دا د مجبورۍ نو زه دا نه چې دا یوازې ما پر دې کړی دي، ما پر غلام خان کړی دي، ما پر انګور اډه کړی دي. ما ورته دا پښتانه دي، دا ته د ځان سرمایه جوړه کړه، دا ستا د ملک سرمایه ده. بالکل په دې کې لکه اوس دا تاسو چې کله مظلوم ولسي تحریک شروع کړل دا تاسو چاره واخلئ چې یاره ته راشه مین سټریم ته راشه، دا خو نه ویل کېږي، اکثر دا الزام لګي چې داسې کسانو سره د ایجنسو لاس وي هغې رامخته کوي. ځوانانو دا تحریک جوړ کړی و، بیا دا مظلوم ولسي تحریک نه ممکن دا په پښتو باندې خو اردو باندې خو خلک نه پوهېږي چې ولسي څه ته وایي. بیا موږ ټول په موږ ته دې حق دی
صحیح دا خو صحیح خبره ده چې پښتنو ډېر زیات خبرې ده، خاص کر تاسو چمن باندې کومه خبره وکړه یا د چمن کوم صورتحال دی په دې باندې. اوس آخري پوښتنه به کوو ولې چې بیا خو انټرویو ډېره لوی دي، ټایم هم کم ده، چې تاسو مخکې پارټۍ چې کومه ده مخکې بوتلل غواړي مرکزي لیول باندې، لکه اکثر تاسو ولې د بلوچستان پارټۍ چېرته مرکز ته ونه وته. دولت ته سوچتا نه مو د چاو ګاډي ته سوچتا، ما صرف د الله سره دا وعده کړې چې الله ته ماته دومره توفیق راکړي چې زه سهار مړه شم یو 50 سال کم جوړ کړم. ما واحد دا یو وعده ده. نو موږ مرکز ممبرشپ شروع کوو، اوس د عید مواد تنظیم جوړوو، مخالف ته کول. د ما سره ځوانانو تعداد شته، د انسان سره چې ځوانان یې بیا کمزوري کېدلی نشي. دا به زه په بل پیمانه تو چې څومره پښتانه ما سمعت کې دومره به زه تا پنجاب ته بوځم یو ورځ ما سره لاړ. نو ته به د ما نه سره لاړ شي کراچي وګوره. ما کراچي په کوم وخت چې ما د دې په کراچي باندې چې زما